د افغانستان اسلامي امارت د دین په نامه چې د شریعت په نامه چې کوم حکومت جوړ کړی ده او په دغه عام ولس باندې دغه د شراب او دغه پیسېګانې دغه کم ټکسونه چې په دې باندې خوري دا فکر نه کوي چې د حکومت ډېر د شرم د غار کا خدای د غار کا په دغه پیسو که موږ تر ورسېږي موږ په تشنابونه جوړو خو دا چیرته چې دا وایي $1 تشنابونه په جوړو پلونه په جوړو افغانستان ولسونه ته نه اول خو موږ ته راځي نه دا خو راځي مؤسساتو دي لړۍ له نن نه 45 کاله مخکې شروع شوې ده او په لوی تعداد کې چې وتلی د روسانو په وخت کې ووتل صحیح شو زه ولا که دروغ درته وایم لوګار کې زه په داسې یو سیمه کې ما جای جوړ کړی چې هغه له ښار نه یو 15 کیلومتره لرې ده دلته کلاوې دروازې نه وې خلک راغلل اوس آبادي کوي کابل هغه هجوم او بیروبار چې هغه کم سو هغه راغلل خلک راووته ګوره له طالب د راتلو نه مخکې څوک د طالب له ډاره څوک د حکومت له ډاره او څوک د دواړو له ډاره دوی کډې کولې کلي پرېښوده پوه شوې پرېښوده ما یو ورځ یو کس راته ویل مال څنګه د کار دی څنګه د وضعیت دی ښه ده وایي وضعیت خو څه کوې چې زه به لاړلم اطرافو ته هغوی به راته ویلې چې ته جاسوس یې له ښاره راغلی چې سبزیانې به مې خرڅې کړلې موټر کې سبزي وړه بېرته به چې سړک ته راغلم حکومت والا به ودرم چې ته جاسوس یې له کلي نه راغلی اوس وایي هغه خبرې نشته زه وایم دغه امن به غنیمت وګڼو تعلیم به زمینه به مساعده سي د بیا رغونې کارونه هم شروع دي یاره باور خدای وکړه د کابل سړکونه داسې په بل مخ کړي دی زه دې ته حیران دا طالبان دا پیسې له کومه کوي دا دومره آبادي هلته کوشتېپه هلته کاپي هلته د کابل الهي نصرت خدا دا یو خبره درته وکړم چې الهي نصرت الهي د الله د رضا نه بغیر هېڅ نه کېږي الهي نصرت به زه درته وایم امریکا غوندې قوت چې حسیب ځواک ویلې په ټول عمر نه ماتېږي دا الهي نصرت ماته کړه ناټو چې موږ به چاته ویل افغانستان نه وځي وایي په بګرام کې $10 میلیارده لګولي دا نه وځي دا الهي نصرتو چې دوی پښې ورپېدلې دا الهي نصرتو هغه خلیلزاد ګوره او الهي نصرت کې $40 میلیونه څنګه رول ده ته خو اوس خبرې ته غوږ شه که نه دغه $40 میلیونه چېرته راغلي دي څوک وایي چې راځي چاته راځي طالب مشرانو ته راځي طالب مشرانو ته ودرېږه طالب مشرانو ته چې راځي ګوره طالب مشرانو ته چې راځي زه درته خبره وکړم طالبانو دغه موضوع باندې د امریکا یو د سنا مجلس یو غړي په دې باندې مکمل سنا مجلس بات کوي هغه به هم چېرته پاکټي شراب وهلي دویم لمبر دا مؤسساتو ته راځي دا دلته د خپل انجوګانو ته راځي دلته د دنیا مصارف دوی کوي راځه یو پوښتنه بله دلته ګوري راځه دلته لږ منطقي بحث کوو غواړم چې دې بحث در سره وکړم دا $40 میلیونه له امریکا نه راځي دا معنی چې موسسو ته راځي $80 میلیونه دی والکه $80 میلیونه په دې مطمئنه دا اوس تر سره ما ظالمه د خدای چې ته ډېر کې ته موږ ته کمې دا $100 میلیونه خوشحاله سه افغانستان ته خو راځي په دې خو مطمئن یې او خی چیرته راځي برباده چې دا انجوګانو ته راځي دا د نورو مختلفو لکه یونایټډ نیشنز او WFP او دغه نورو مؤسسو ته راځي او دا بیا په افغانانو باندې وشي دا را سره مني چې دا همدلته راځي او نو خو دا مجبوره ده سره ومنم نو څه وکړم اوس دغلته ما ته غواړو لږ یو داسې لږ غوندې بحث در سره ولرم په دې باندې خو مطمئنه چې دغه $80 میلیونه $80 میلیونه چې دي دا د امریکا حکومت موږ ته د پرنټ ماشین نه ده لګولی چې پرنټ یې کوي کابل ته یې ولېږي دا پیسې چې دي د جان د ابراهام د کیلسي او د ویلسي دغه خلکو چې کوم کاروبارونه دي په امریکا کې چې څوک شرابخانه لري څوک لباتت خانه لري څوک یو شی څوک بل شی دغه ټکسونه ورکوي دغه پیسې اخلي د افغانستان ته لېږي او د افغانستان اسلامي امارت د دین په نامه چې د شریعت په نامه چې کوم حکومت جوړ کړی ده او په دغه عام ولس باندې دغه د شراب او دغه پیسېګانې دغه کم ټکسونه چې په دوی باندې خوري دا فکر نه کوي چې دوی حکومت ته ډېر د شرم غرق کا خدای دې غرق کا په دغه پیسو که موږ ته راورسېږي موږ په تشنابونه جوړو خو دا چېرته چې دا $80 میلیونه تشنابونه پې جوړو پلونه پې جوړو افغانستان ولسونه ته نه اول خو موږ ته راځي نه دا خو راځي مؤسسات او دې شیونو ته که مؤسسو ته راځي دا مؤسسې په دې عام ولس باندې راځي مؤسسه پوسه او خپل کار یې پوسه
هغه ته به مونږ یو څه هیله برابرو. ګوره ته د ایران له موضوع نه ډایرکټ راسې په دې ډالرو باندې کښېنې. نه ودرېږه دلته په دغه موضوع باید ته لږ وغږېږې ځکه دا ولس لږ کنفیوز دی. ودرېږه زه پرې غږېدلی یم، یقین دی چې په هغه پیسو مونږ تشنابونه جوړو. نه وګوره تر اوسه په ټول افغانستان کې 2 تشنابه جوړ شوي دي، هغه مغه خوست کې او که پکتیا کې دوراني خام هغه کې نه جوړېږي سالنګ. دا د بیا رغونې دپاره نه دي، مونږ خپله بودیجه لرو. ګوره زمونږ 10 میلیارده ډالر د امریکا په هغه کې شته په انټرنیشنل بانک کې که نشته، دا منې که هغه د پیسې د مونږ داسې نه دي چې ته هغه واخلې ویې باسي. هغه پیسې چې دي د تا د پیسو د ارزښت د ساتلو په خاطر باندې هلته ساتل کېږي. او خو که نه هغه په هغه جمهوریت کې چې وي هغه د مونږ داسې نه وي چې مونږ یې ترېنه راوباسو. هغه به هملته پرتې خو هغه تا ته پیسې ګټي هملته پرتې دي. هغه خو وروره په هغه کې خو د مونږ کله چې هغه پیسې ځینې واخلو هغه دې واخیستلې دا کمې افغانۍ چې ته په افغانستان کې لري دا ارزښت د صفر کېږي، ځکه دا د تا د پیسو بیک اپ ده. زه د اقتصاد صفر سي، زه دلته سره زار لرم، دلته معدن لرم، دلته زغال لرم، دلته سړي لرم، انسانان لرم. په دې بحث کو زه دغه موضوع غواړم دی ولس ته لکه ته فکر نه کوې چې دا موضوع د امریکا د ولسونو دا چټي موضوع ده. په دې چټي موضوعانو باندې زه نه غږېږم. د امریکا د ولسونو په ټکسونو زه درته یوه خبر کوم امریکا سوچ کافر ده، خو ډالر مسلمان ده. زه دلته اچوم دی خاندمه د هر چا په جب کې دی وروره. زه افغان ویلکه ته د چا په جب کې نسته ډالر. دغسې پاکې خبرې باید وکړې او زه خوشحاله کېږم. د غریب سړي په جب کې نسته خوشحاله کېږي. خو نه دا خو صحیح خبره ده. ته وزړه دې دا چې زه د امریکا سره دښمني وکړم نو دا ډالر هم جب کې وانه چوم. دا حرامي څڼور امریکا د هر چا بد ایسېږي، خو دغه کلسری څڼور نه ده، دا د ټولو خوښېږي. باور دې وکړه چې دلته په دې جب کې پروت یې، زړه دې پرې ډاډی. او داسې دا اوس چې د اسلامي امارت چې زړه ډاډه ده په دې ډالرو والله که زړه دې مونږ ګوره مونږ ګمرکونه لرو، مونږ معدن لرو، مونږ په خپله په میلیاردونو ډالر تجارت کوو، مونږ وروره ګوله سړکونه جوړو، مونږ بلډینګونه جوړو، مونږ په ذریعې کې ګرځو، مونږ تیل لرو، مونږ هر څه لرو. مونږ حکومت یو من حیث حکومت مونږ له امریکا سره پارټنرشپ ده. دا د من حیث حکومت مونږ له امریکا سره معاهده کړې ده په قطر کې. څه رقم معاهده مو کړې ده چې امریکا به له افغانستان نه وځي؟ په خدای بندي کوي. ګوره وځي به خبره ته غواږ شه، ولې مې بندي کړي؟ د تیر نظام تراپي کې مونږ ته په بادو کې را کړي دي، اربکیان مو غنیمت نیولي دي، پوه شولې؟ اسلحې مو ترې غنیمت نیولي دي. ودرېږه خیالي جمهوریت مو درته پریښی ده، نور هیڅ شی نسته. بس تاسو له ډېرې مجبورۍ نه اوس د منظور پښتون خولۍ په سر که کته که پورته که. په دغه 40 میلیونو په 80 میلیونو ډالر باندې زه ځکه نه غږېږم چې نه یې ماته یوه خبره رسېږي، نه تنخوا اخلم، خپل کار مې ده، خپل روزګار مې ده. که چا راته پلچک جوړ که تیز پې ورځم، کنې موټر سلو کوم، دغسې پې ورجګېږم. دې شیانو سره د ما کار نه. زه د ایران په موضوع سره غږېږم، راشه د ایران مړي راته ثابت کړه. دغه یو شی ګوره که سبا ته لایو رانغلی زه پوهېږم چې ته چېرته په 2 موضوع نه په خدای په 2 موضوعګانو، یو په دغه 80 میلیونه ډالرو ما سره مه غږېږه، یو د مکتبو دې باندې زه نه غږېږم. اصلا دې کې زه معلومات نه لرم. دومره خبر یم چې راځي موسسات یې اخلي. په دې پرېږدو دغه یوه خبره غواړم دې ولس ته وکړم چې د ښاغلي مبین د خولې خبره چې دوی د امریکا سره اوس پارټنرشپ لري. پخوا جمهوریت پارټنرشپ درلوده، نن اسلامي امارت لري. خبره نه پارټنرشپ داسې ده، د تا پارټنرشپ تا امریکایان ساتل، تا زما په کور راوستل، تا زه پې وژلم. زما پارټنرشپ ده چې له هېواد نه به مې وځي، د ما په سیاست کې به مداخله نه کوې، زه یو خپلواکه ملک یم، رسمیت په ملل متحد کې چوکۍ، دا ټول مې حق ده. دا درنه غواړم له امریکا سره اړیکې ساتل، له امریکا سره رسمیت په څو وجوهاتو مهمه ده. ګوره هلته د ملل متحد دفتر ده، هلته نړیوال بانک ده، هلته د تجارت بزنس ده، بس اوس سیسټم یې دغه جوړ کړی، دغسې یې بلاکوي. ته خبره د افغان تجارانو څومره مشکلات دي چې ملک ته پیسې لیږي بېرته. خرابه سو هغه بله موضوع مخکې چې امریکا ماته کړې ده، هغه نو یعنې لږ ریورس سو هغه نه. امریکا خو د امریکا ماتول ګوره څو قسمه دي.
امریکا تا ویلې له افغانستان نه نوځي مال زه په زوره باسم، خو دغه ته ماتول وایي که نه، ماتول څه رقمي. اوس زه لاړ سم، اوس داسې ته د داسې ورځې انتظار چې زه امریکا داسې ماته کم چې حسیب ځواک د ما له طرفه په امریکا کې ولسمشر لکه دوی له طرفه په افغانستان کې اشرف غني و. ګوره دا خبره غواړم دلته د ولس ته ساده کړو. تا ویل که نه چې امریکا سره اړیکې ډېرې مهمې دي، هغه په نړیوال بانک ده، سیاست ده، اقتصاد ده، دا ټولې کیسې دې وکړلې. خو د همدغه کیسو نه مخکې د تاسو د خولې نه ما دا خبرې اورېدلې چې موږ امریکا ماته کړې. مثلا که زه دا خبره کلي کې مې د ښاغلي موبین سره جنګ سو، موبین مې ووهه ښه مې صحیح برابر که، او بیا په آخر کې دا ووایم چې موبین صاحب سره اړیکې ځکه مهمه دي چې دا ډېر زورور ده، دا ډېر مهم سړی دی. نه داسې نه ده، نه داسې نه ده که نه. ګوره ځواک صاحب، ما او تا د لانجه مو کړله، صحیح ده، زور ازمایي مو کړله، کېناستو مذاکرات مو کړه، په چیشم لانجه و، په دېم لانجه و ته زما له هېواده وځه، په دېم لانجه و، په دېم جنګ زما له حریم نه وځه، زما له حریم نه وځه، ته ووتلې. بیا نو ما ته ولې بیا زورور وایې، بیا ولې ما نه پیسې غواړې، بیا ولې ما ته محتاج یې، ولې بیا دا منې چې زه دې ومنم نړۍ دې مني، ولې دا خبره کوې؟ وروره کاشکې د سیاست الفبا باندې ته خبر وای، د سیاست په الفبا باندې موږ له روسانو سره جګړه کړې ده که نه؟ په دې خو مو جګړه نه ده کړې چې پوتین ولې د روسانو ولسمشر ده، په دې مو جګړه کړې چې ته زموږ له هېواد نه وځه، په نرم مو سره کړې له هېواد نه مې ایستلی. اوس زموږ سفیر په روسیې کې ناست ده، نو اوس زموږ سفیر لاړ نشي روسیې ته ځکه موږ روسانو سره جګړه کړې ده. دا مثال دی، مثال دی امریکا. ته عجیبه خبرې کوې ځواک صاحب. دلته دا ولس ته یو ګوره موږ 20 کاله له نظام سره جګړه کړې ده، صحیح ده، په دې کې پولیس، په دې کې استخبارات، په دې کې اردو، په دې کې ټولو. اوس دې ورورۍ په فضا کې ژوند کوو ځکه حالت تغییر وکړه. اوس زه زورور یم که نه؟ زه خو هغه ته څه نه وایم، ځکه نه وایم چې دا حالت نور دوام ونه کړي، حالت کنټرول شي. نو ته په دغه شي ولې نیوکه نه کوې چې ته ولې دا خپل خلک نه وژنې، دا اردو نه وژنې؟ دغسې تړون سوی ده. د اسلام تاریخ کې که وګورې تړونونه، جنګونه شوي دي، بیا تړونونه شوي دي، بیا ډېر داسې مبین صاحب له شک پرته چې د اسلام په تاریخ کې موږ ځکه د حدیبیې صلح وه، له شک پرته چې د حدیبیې تړون شته، نور تړونونه دي، خو د مشرکینو سره چې دا تړونونه دغه رقم ته د ډالرو معامله هم پکې نه وه چې نغده یې رالېږه هلته یې خوره، دا کیسې پکې نه وي، هلته بیا معامله ګوره د ډالرو معامله کوای، امریکان موږ ته ډالر راکولی، نو موږ به په رسمیت پېژندلي وو، موږ ته به بانکي اکاونټونه پرېښي وو، د موږ به په افغانستان کې فیسبوک او دا شیونه بند نه وو، د طالب نوم به په تور لیست کې نه وو، د مجاهد نوم به نه وو. نو دغه شیونه دي چې موږ له امریکا ته هغه حد ته نه یو رسېدلي. امریکا د خیرات خپلو خلکو ته ورکړي، باور په خدای وکړه، د دوی په دفاع کې چې جنګېدل هغه نن وږي دي، هغه ته یې نه ورکوي، ما ته یې راکوي چې دښمني مې وه ورسره. اوس یوه پوښتنه، دا مخکې چې کومه خبره ما درته وویل که نه چې له 7 میلیونه ډالر چې افغانستان ته راځي، له شک پرته دا تا د خولې خبره چې زه په دې باندې بیخي دقیق راپور لرم چې د سنا د مجلس یو